یو میاش په ټلیفون ماته یو سړی کنځلې کول، یو میاش خو چې رنګ براغه او ما به ټلیفون چت کو، ستا خزه، ستا لور، ستا بچی، د خنزیر بچی یا د پلانی بچی، ما ورته جزاک الله. څوک پاگل دی؟ یو میاش داغه زړه وچاودو او ټلیفون به اوچت کو، زه دورانی خبرې کوم او ستا خزه، ستا لور، ستا پلانه، ستا پلان، په ما به ټلیفون بند. وروسته کال نه بل کال هغه سړی راغی ماته، دمره ګیره وه او راتلو سره زما په دې خپو کې سر کې. مالې ولې څه چل دی؟ څوک یې؟ جاړي جاړي جاړي، ما ته وایي زه هغه دوراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې. نو په بینچ مې کېنولو. مال ظالمه ولې به تا سره څه بد کړي؟ ویل خدای زما د ښځې دین دنیا خراب کا. هغې ستا په کیسټ کې د ښځو بد اورېدلي وو چې دا ښځې بار بربنډې ګرځي. ویل هغې غوسه کړی ومه، نو تا ته به په غوسه به یې چې کړم به تا ته به مې کنځلې وکړې. هغې ویلې غوسه کړی ومه، نو ویلې به تا ته به مې کنځلې وکړې. اوس هغه ویلې 24 ګنټې جاړي او خدای ته په سجده پرتی چې دا موږ د سره څه وکړه او دا ده څه وکړه. د ده خو هغه د کیسټ خبره رښتیا شوه چې ده په کیسټ کې ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چا کنځلې وکړې نو هغه به ورته دعا کوله، سلام پر کې جس نے گالیاں سن کر دعائیں. دا خبره خو رښتیا شوه. نو بس زه په تبلیغ کې لګېدلی یم او اوس د چیلې نه رالم او تا ته رالم چې ما ته معافي وکړه. مال په خدای قسم چې په کوم ټایم به تا کنځلې وکړې او ما به